ټولو ملګرو د حمزه د بالاخره ټولو ملګرو مننه کوو چې دومره مینه راوبخله او د صدارت چوکۍ موږ ته راپرزو کړه. د ملګرو ډېر ښه کلامونه مو واورېدل. یقین وکړئ چې په خپل غزل هم وسله نه کېږي چې ویې وایو که ویې نه وایو. خو یو غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي چې ارشاد هغه سړی به د ژوندون په کومه لار ولاړ وي، هغه سړی به د ژوندون په کومه لار ولاړ وي، چاته چې سترګو کې اقرار په خوله انکار ولاړ وي. ډېر ښکلی ډېر زبردست. سړی به د ژوندون په کومه لار ولاړ وي، چاته چې سترګو کې اقرار په خوله انکار ولاړ وي. او د دسمبر میاشت د کابل یخني پردی کوڅه کې، دسمبر میاشت د کابل یخني پردی کوڅه کې، څوک به تر څو پورې د چا په انتظار ولاړ وي. ډېر ښکلی بیا وایه. دسمبر میاشت د کابل یخني پردی کوڅه کې، څوک به تر څو پورې د چا په انتظار ولاړ وي. او نه هغه نه دی د هغه د راتلو خپل انداز دی، نه هغه نه دی د هغه د راتلو خپل انداز دی. چې روان وي تماشې ته یې ټول ښار ولاړ دی. ډېر ښکلی. نه هغه نه دی د هغه د راتلو خپل انداز دی. چې روان وي تماشې ته یې ټول ښار ولاړ وي. غزل دی چې د ساقي د پیمانې نه بهر نه راوځي، چې د ساقي د پیمانې نه بهر نه راوځي، ځکه شراب د دې پیالې نه بهر نه راوځي. چې د ساقي د پیمانې نه بهر نه راوځي، ځکه شراب د دې پیالې نه بهر نه راوځي. او څه زه زلمی شوم د پردې نه مخکې نه ورځمه، څه زه زلمی شوم د پردې نه مخکې نه ورځمه، او څه هغه د دروازې نه بهر نه راوځي. څه زه زلمی شوم د پردې نه مخکې نه ورځمه، او څه هغه د دروازې نه بهر نه راوځي. او خلک د خپلې زمانې نه هم ډېر مخکې لاړل، خلک د خپلې زمانې نه هم ډېر مخکې لاړل، پښتون د تېرې زمانې نه بهر نه راوځي. خلک د خپلې زمانې نه هم ډېر مخکې لاړل، پښتون د تېرې زمانې نه بهر نه راوځي. او په زړه یې لاس ایښی و زه یې یادولم چاته، په زړه یې لاس ایښی و زه یې یادولم چاته، هغه مې دلته دی د دې نه بهر نه راوځي. په زړه یې لاس ایښی و زه یې یادولم چاته، هغه مې دلته دی د دې نه بهر نه راوځي. او هغه خبرې سترګې سترګو ته اسانې وکړي، هغه خبرې سترګې سترګو ته اسانې وکړي، کومې خبرې چې د خولې نه بهر نه راوځي. مننه. هغه خبرې سترګې سترګو ته اسانې وکړي، کومې خبرې چې د خولې نه بهر نه راوځي. مخته را یادېږي چې زور د جمال دی په سینه کې یې تنګ کړی دی، خو زور د جمال دی په سینه کې یې تنګ کړی دی، خو زړه د کمال دی د سینې نه بهر نه راوځي. زور د جمال دی په سینه کې یې تنګ کړی دی، خو زړه د کمال دی د سینې نه بهر نه راوځي. ډېره زیاته مننه کوم استاد محفل هارون رشید کمال چې په خپل کلام یې هم